السلام علیکم زما خویندو یم ستاسو خور پښتنه د پښتنې ټي نه او موږ نن بیا عام یو لوکل بازار چې کوم په علاقو کې مختلف علاقو کې واړه واړه وي زه هغې ته راغلې یم چې د دې هم ډېر تعریف وکړو چې دلته هم د کلچر په حساب سره اور ډېر ښه سامانونه ملاویږي او ښه بازار دی ښه مارکیټ دی مطلب دلته هم تاسو یو ویډیو کولی شئ نو بیا زه دلته کې راغلم او موږ دلته کې یو ورکوټي شانتې ویډیو تاسو دپاره وکړه نو او دلته کې ډریس زیاتر چې و هغه د ماشومانو دپاره و خو دا ده چې ښکلي و ښایسته ډریس و اور بل دا چې ډېر کلچر بیس مطابق سامان وغیره هم و اور تېر ځل چې کوم مونږه د عام لوکل مارکیټ کوم کله ویډیو کوله نو هغه مارکیټ د نوشهره و دا ځل مونږ چې کوم ویډیو وروړه نو دا د مردان چې کوم لوکل مارکیټ دی نو د دې دی او د دې به زه صحیح نوم تپوس وکړم چې دې ځای ته څه وایي که نه خو لکه هغسې زه فرست ټایم دلته راغلې یم نو ډېر ښه شوز و د کوم لیډیز شوز پرس اور ماشومانو لپاره ډېر ښه ډریسز و نو چې کوم سینډل و هغه مختلف ښه ویرایټیز مختلف ویرایټیز و مختلف مطلب ډېر زیات و او زه په خپله زیاتر شوز سي بوټان وغیره او بیا ډېر زیات زه جوګر بوټان اچوم مطلب واک منډه ته دا نو اکسرسایز وغیره نو جوګر بوټان چې هغه چې کوم د اکسرسایز زیاتره هغه شوز اچوم باقي دا سینډل وغیره دا چمک او دا اوچت اوچت د هغې هغه چې کوم هیلې هغه دا چمک او ستارې او داسې زه زیات دا زما نه خوښي خو خیر دا زموږ خویندې ډېر زیات دا اچوي نو په دې وجه ما وې چې زه دې له هم ویډیو کوي اور پرس چې کوم دي پرس ډېر ښکلي ښکلي پرسونه دي دلته کې غټ پرس هم شته واړه پرسونه هم شته دی مطلب چې د چا څه چویس وي چا څه پسند دي که نه هر انسان خپل خوښې په حساب سره دلته کې پرسونه اخیستی شي نو پرسونه هم ښه کافي پرسونه دلته کې پراته دي اور مارکیټ چې دی ټیک دی دا هم ښکلی دی او دلته کې هم هر څه میلاویږي د مردان والا مارکیټ هم ښکلی د نوشهر هم ښکلی او د پنډۍ او اسلام آباد والا چې و هغه هم لاجواب و نو مطلب هر ځای کې که هغه چېرته کې اوچت مال وي که ورکوټې کوم لوکل مارکیټس وغیره وي نو مطلب د هر یو ځای خپله مزه ده او د هر ځای خپل خوند دي اور بس ماشاءالله دا هم خو او ډېر ښکلې ویډیو شو دغلته کې خو صبر وکړئ دوکاندار ماما دی چې دننه دوکان کې دننه ډریس زیات دي دلته تاسو ویډیو وکړئ چې سمه ښکلې ویډیو شي زه ګورو د دوی دوکان کې دننه ګورو چې ډریسز وغیره واقعي ډېر دي هو چې دننه ډېر لګي دي بار لږ لګېږي او ښه تجربه به ورسره کوو دې سره ستاسو خورو پوښتنو وایي تاسو نه اجازت یو کې درته ریکویسټ کوي پلیز چینل سبسکرایب کوئ نوټیفیکیشن آن کوئ چې زمونږه نیو ویډیوز تاسو مخې ته راځي چې د دنیا په هر ملک هر ګوټ هر ځای کې د شر پسندو د شر فساد نه محفوظ اوسئ په لوی الله م سپارم د الله په امان